رسول صلی الله علیه وسلم د صحابهو په منځ کې دوی ته وویله ایا تاسو ته دوې داسې ګناوې در وښیمه چې تر ټولو سترې او هیله کوونکې ګناوې وې؟ صحابه ورته وویل چې یا صلی الله علیه وسلم راته ویښیه. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل یو له الله عز وجل سره شرک کول او دوهم د مور و پلار نافرماني. استغفر الله. زموږ په نن ژوند کې اکثریت ځوانان مو د مور او پلار په حقه حقوقو کې ډېره بې پروایي کوي او دوی د دنیوي مادیاتو خپلې میرمنې او ان لږ څه له سکون څخه د برخمن ژوند په باره کې بیا د مور و پلار نافرماني کوي چې دا د الله عز وجل په نیز تر ټولو سخت عمل دی. ځکه خو الله عز وجل وایي تاسې زما رضا حاصله کوي او زما رضا ستاسې د مور و پلار په رضا کې ده. که چیرې مور او پلار ناراضه وي الله تعالی ناراضه دی. نو چې الله تعالی ناراضه سو زموږ د ټولو کړو عبادتونو هیڅ ځای نسته او زموږ ټول کړي عبادتونه ګواکې زموږ په فکر قبول سوي به وي، ممکن زموږ عبادت نه وي قبول سوی. نو ډیرو درنو او معززو لیدونکو د مور و پلار په حقوقو کې ډېر اهتمام کوئ ځکه خو د مځکې پر سر مور او پلار ستر انسانان دي. خدای تعالی دې توفیق راکړي چې د دغو دوو سترو انسانانو حقوق ادا کړو.